په دې ویډیو کې چې تاسو ته ښکاري دا د فرعون یو 3D جوړ شوی عکس دی. مطلب انځورګرانو د هغې د جسد ته په کتو سره د هغې یو انځور رسم کړ. مطلب فرعون چې کله ژوندی و نو دغسې شو. نمبر دویم ګرینلینډ شارک. دا نهنګ چې تاسو ګورئ دا د نړۍ تر ټولو ډېر عمر لرونکی حیوان دی. د دې عمر تقریبا 512 کاله دی چې په یو نیم سل کلنۍ کې دا د بلوغت عمر ته یعنې د ځوانۍ عمر ته رسېږي. نمبر دریم په دې انځور کې چې کومه کیلي تاسو ګورئ دا د یو داسې عادي کور کیلي نه ده. دا د هغه کور کیلي ده چې په هر کال کې په میلیونونه مسلمانان د دغه کور لیدلو ته ورځي. د پاک او سپېڅلي ځای د کعبې شریفې کیلي. نمبر څلور په دې انځور کې چې تاسو ته کومه یو ګوتمۍ ښکاري د دغې ګوتمۍ قیمت 3600 دی. مطلب د ګوتمۍ نه په دې ګوتمۍ کې چې کوم یو غاښ موجود دی د دغې قیمت 3600 دی. نو تاسو اوس فکر کوئ چې څنګه د یو غاښ قیمت 3600 کېدلی شي. دا د هغه فزیک پوه غاښ ده چې د ځمکې جاذبې قوه یې کشف کړې وه. مطلب د ایساک نیوټن غاښ دی. که غواړئ د ایساک نیوټن او د ځمکې د جاذبې قوې په اړه معلومات ترلاسه کړئ نو ما معلومات ورکړي دي. لومړي کمنټ کې لینک دی درسره یې وګورئ. هیله ده چې ویډیو به مو خوښه شوې وي درسره یې لایک کړئ او د داسې ښایسته ویډیوګانو لپاره عبدالرحیم حناني سره اوسئ. زموږ د یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ او فیسبوک پاڼه درسره فالو کړئ.